السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی چې په اکسل کې کامیاب مشروط ناکام معلوم کو. لکه دوه ترکیب کار کړی دی، یو ایف کنډیشن او بل چوز په اساس. دا ځل راځو یوزر ډیفاین فنکشن ورته وایي. خپل یو فنکشن په خپل نامه جوړو او کامیاب ناکام مشروط براته معلوموي. په دې کې وی بی کاروم او یو فنکشن جوړوم. دغه فنکشن هغه دایمن لپاره جوړوي، د یو شیټ لپاره جوړوي، یو ورک بوک لپاره جوړوي. تاسو خپل خوښه ده. نو د فنکشن جوړېدل لپاره به تاسو راځئ ډیولپر ته. بیا کله چې په ډیولپر کلیک وکړو بیا به راسئ دلته په ډیولپر سم کلیک وکړو، بیا به راسئ ویژوال بیسیک ته او بیا به دلته راسئ موجول به واخلئ او بیا دلته یو فنکشن کریټ کړئ. د فنکشن کریټ کولو لپاره به راځئ فنکشن ته به نوم ورکړئ. پبلیک فنکشن دی، زه ورته محمد نوم ورته ورکوم او کوم ځای چې زه انتخابوم هغه داسې ورته وایم سلیکټ که سلیکټ رینج. هر څه نوم سي ورکوي، تاسو هر څه نوم ورکولی سئ، فرق نه کوي. از رینج باطمي ورکوي او کله چې کامیاب ناکام ریټرن کوي خو نو ټیکسټ نو ورته وایم سټرینګ ریټرن کوه. ایف کنډیشن کاروم په دې رینج کې دی چک کی، په دې رینج کې دی وګورئ چې آیا په دې کې څو کسانو تر 39 ټیټوړي دي. نو داسې ورته وایم ایف که چېرته ورکشیټ ډاټ ورکشیټس اپلیکیشن ډاټ ورکشیټ فنکشن ډاټ کاونټ ایف کاروم او بیا ورته وایم په سلیکټ رینج کې راته وګوره که چېرته هلته کوچنی او مساوي له 49 سره نمرې ولې او د هغو شمېر مساوي سو له 0 سره، یعنی څنګه و ناکام نه و، مشروط نه و بلکې کامیاب و. نو څه وکړه بیا محمد مساوي کله چیټ سره له پاس سره یا کامیاب سره. ایلس بیا یې وګوره که چېرته په اپلیکیشن ډاټ ورکشیټ فنکشنو کې او په کاونټ اف کې او په کوم رینج کې په کوم رینج چې ما پورته په پارامتر کې ورکړی ده په دې رینج کې هغه نمرې چې کمې او مساوي له 49 سره ولې څو دانې وې، که چیرې دا زیاتې ولې له 4 او مساوي له 4 سره ولې نو دا سړی خو ناکام ده. نو محمد تا چې اوس فیل ده، یعنی دې فنکشن ته چې اوس فیل ده، دې فنکشن ته بیا ساین کوو. اوس به اور کنډیشن 3 ځلې کاروو، خو 3 ځلې اور کنډیشن په اساس باندې زه اوس بیرته کار غواړي ایلس په کاروم. نو ایلس که په 4 کې تر 4 یا په 4 کې زیاتو کې پاته نو ناکام ده، په 0 کې پاته سو نو په کوم مضمون کې پاته نه کامیاب ده. نو نور معلومه خبره ده چې به مشروط که په 2 درو کې پاته کېدو، یعنی د دې غوډواړو تر مابین 1 2 او 3 کې پاته کېدو هغه څنګه ده مشروط ده. نو ایلس کنډیشن کې ورته وایم محمد مساوي کله چیرته سره مشروط سره، بس خلاص هندي د محمد په نامه فنکشن جوړ کړي، نور کار نه رانه غواړي. فقط ټایپوم محمد او رینج ورته سلیکټ هم خلاص. کله چې دا رینج داسې سلیکټ کو نور د انټر بټن هم رینج مې ټول نه د سلیکټ کړم، انټر بټن وهم خلاص. هغه را سره پاس د څوک پاس دي، څوک کامیاب دي او څوک هم ناکام. دا پاس را سره او دا بیا بیخي پیل ده. که دلته واویا نمرې یوز نو مشروط سو را سره کنه، او کله په دې کې واویا یوز دا هم مشروط بیا هم مشروط او بیا هم کامیاب. پاس څونه آسان طریقه. که په دغه کې دا دی دلته راشي په دې مضمون کې کمې نمرې یوسي نو د دې کار ختم سو، ځکه دا په 4 کې پاته کېږي د مشروط په ځای به دا ناکامیږي. فنکشن داسې ډایرکټلی کار وکړو. خو په سورس کوډ کې هلته وی بی کې موږ پښتو نسو لیکلی، نو تاسو به د پښتو د لیکنې لپاره به څه ورکوئ، دلته به یې ولیکئ چې خپله فنکشن جوړوئ. په دې کې به ولیکئ کامیاب، په دې کې به ولیکئ مشروط او په دې کې به ولیکئ ناکام. دا کوم سیل ده؟ دا د پی 1 د پی 2 ده او پی 3 ده. نو فنکشن جوړېدا په وخت کې موږ ورته وایو پی 1 ده که نه، نو د کامیاب پر ځای باندې څه ورته وایو په رینج کې سیمې څه لیکلي د پښتو لیکل دي که نه، رینج پی 1 سیمې څه لیکلي ډاټ ویلیو د هغه ویلیو راواخله. او د پیل پر ځای هم داسې ده، رینج کې پی 2 کې سیمې څه لیکلي ډاټ ویلیو هغه راواخله، او د مشروط پر ځای مشروط. دا پی 3 ناکام ده او دلته پی 3 او په دې کې هم رینج پی 2 ډاټ ویلیو سیم څه لیکلي نور خلاص ډایرکټلی کار سم شو. په دې ډبل کلیک کوم فنکشن ډایرکټلی کامیاب مشروط اتوماتیک راوخت دا وای کامیاب ده. چې په دې کې څه ورته په دې کې د 12 نمرې وړي وای مشروط ته بیا 12 بیا 12 او دا ځل کې 12 وړي دا سړی ناکام بالکل.